السلام علیکم دوستانو. یو بل مشهور ټیک ټاکر انس چې د مردان سره تعلق ساتي، اوس هغه پسې هم یو خبرې شروع شوې دي چې د هغې ویډیو راغلې ده، لیک شوې ده. نو تاسو سره به نن دغه ویډیو شریکوم، تاسو به پخپله وګورئ چې آیا دغه هلک رښتیا انس دی او که بل څوک دی، ځکه چې د ویډیو خلک په سوشل میډیا باندې هم شیر کوي او دا هلک یادوي چې دا ګینې دا انس هلک دی کوم چې د مردان سره تعلق ساتي. دوستانو تاسو ته به دا ووایم چې د مردان خلک چې دي ډېر زیات غیرتي خلک دي، په مردان کې ډېر زیات خلک چې دي هغه مومند اوسېږي، او دا هلک چې کوم دی انس مردان دا د یو معزز کورنۍ سره تعلق ساتي، یو ډېر ښه کورنۍ ده. په ټیک ټاک باندې عام قسم ویډیوګانې جوړوي لکه څنګه چې دا عام نور خلک جوړوي. نو دا هلک چې دی لږ فالوور یې پیدا کړي، مشهور شوی دی. پښتنو کې دا یو ډېر غټ مرض دی چې یو کس مشهور شي، لږ فالوورز پیدا کړي، نو هغه پسې بیا ټول خلک خولې خلاصې کړي. نو اوس چې کومه ویډیو راغلې ده او خلک پکې دا دعوه کوي چې دا دغه انس هلک ویډیو ده، د ټولو نه وړاندې خو زه هم ډېر زیات حیران هم شوم چې دومره ښکلی هلک دا ولې داسې غلط کار وکړي، دا ولې داسې د خپل ځان بېعزتي وکړي، د خپل جسم نمایش وکړي. خو بیا چې کله ویډیو مې وکتله نو ښکاره خبره ده چې نن سبا خلک د یو څو روپو ګټلو دپاره داسې حربې استعمالوي، د پردو خلکو عزتونو سره لوبې کوي، ځکه چې د یو اړخ نه هم نه ښکاري چې ګینې دا د دغه هلک وي. موږ دا ویډیو د دې هلک په حق کې جوړوو چې تاسو د دې هلک نه لاس واخلئ، د پسې ګودې مه لټوئ، ځکه چې دا هلک چې دی دا داسې هلک نه دی. نو تاسو چې کومې غلطې ویډیو هر څوک چې ځان سره ساتي او په بل چا باندې ورته وانوي چې دا پلان کې کس دی ډینګرې، نو دا ښه خبره نه ده. دا هسې د یو انسان د زړه نه ازار ایستل دي او د انسان د مسلمان د زړه نه ازار ایستل نه دي پکار. نو دوستانو دا یو پیغام و چې تاسو سره مو شریک کو. نور ویډیوګانې به هم تاسو سره همدغسې معلوماتي او په زړه پورې شریکوم چې تاسو د مختلف قسم حالاتو نه او ښکلي معلوماتو نه خبر وساتو. نو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.